د اویس قتل کیس کې 2 کسان اسد شاه او زین العابدین په ضمانت خلاص شول. د پښتو پوسټ چینل مینوالو تاسو ته په یو نوی ویډیو کې هرکلی وایم. یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې د اویس شهید قاتلان کوم چې نیول شوي نن په هغې کې 2 کسانو ضمانت منظور کړی شوی دی. نن د پیښور په عدالت کې د دې 2 کسانو چې زین العابدین او اسد شاه نومونه دي چې د اویس خپلوان هم د اویس په قتل کیس کې ملوث ضمانت منظور کړی شوی دی او راخلاص شوي دي. تر اوسه پورې الیاس چې مرکزی ملزم دی چا چې په اویس ډزې کړي دي هغه نه دی خلاص شوی، هغه لا تر اوسه په جیل کې دی، خو امکان شته چې هغه هم ډیر زر خلاص شي او ضمانت منظور شي. ډیره افسوسناکه خبره ده ځکه چې د یو ګل په شان ښکلی ځوان ووجل شو خو د هغه مجرمانو ته سزا ورنکړې شوه او مجرمان یې بری شول. که داسې حالات شروع وي نو داسې معلومیږي چې هیڅوک هم محفوظ نه دي، ځکه که څوک دا وایي چې قتل دوی نه دی کړی نو بیا دوی ولې دا قتل منلو او ولې پولیسو ته او په میډیا کې خپل بیان ریکارډ کولو، خو دوی دا کار کړی دی نو ځکه یې خپل جرم ومنلو. بهرحال الله تعالی دې باقي خیر کړي. موږ هیڅکله هم د یو چا د بېعزتۍ او د بېګناه سزا ورکولو په حق کې نه یو، خو غواړو چې داسې خلک چې خپل جرم هم قبول کړی وي دوی ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي چې نور خلک د دې نه عبرت واخلي. د پښتو پوسټ چینل دا خبر تر همدې ځایه زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.